خپل ځان کمزوری مه ګڼه، مه ځان ذلیله ګڼه. او زه درته دا ووایم چې کله ته په خپل نظر کې سپک وي که نه، نو د بل په نظر کې به ته څه دروند شي. بس زه ختم، زما هر څه لاړو ختم شو. دا یو نیم سره چې میلاو شي داسې شکوې او ګیلې به شروع کړي. ادب سره وایم لکه سړی چې د زنانو سره کښېني او د زنانه اکثر د ګیلې شکوې ډېرې کوي، موږ جو غرق شو، موږ جو تباه شو، زموږ جو څه دي، زموږ څه دي. دا ښځې دا خبرې ډېرې کوي، اگر که د هغوی دا هم غلطي دي، خو نارینه پورې ډېرې بدې ښکاري. ته څه شي تباه شوې؟ ته مسلمان یې، مسلمان تباه کېږي؟ ته مؤمن یې، ته د الله بندې، ته د پیغمبر امتي، ته په کوم ځای کې تباه شوې؟ نو وایي ګورې نه دا قرضه چې رابه راوړه، ته قرضې ته تباهي وې، مزدوري مې وایي نشته دې ته تباهي وې، کور مې خپل نشته دې ته تباهي وې. نو چې کله موت او سلو بیلو که نه او ځان راته کمزوری ښکاره شو، نو دا دله زه لیکل در کوم ته په چا زورور کېدی نه شي.